دا موږ سره د میک بک ایر لپټاپ کوم چې په وزن کې ډیر زیات سپک دی او ورسره ډیر زیات سلیم دی، نری دی، او د دې نه علاوه دا ټول چې کوم دی د اوسپنې نه جوړ دی. لکه که تاسو ګورئ دا چې کله درز مرز وخوري نو د دې دا ګوټونه چې کوم دي دا به نه ماتیږي، دومره د پلاستیک نه دی جوړ شوی، راکږیږي به او ماتیږي به نه. دلته تاسو ته ښکاري راکوږ شوی دی او مات شوی نه دی. نو دغه شانتې دا ټول او مکمل سلیم نری جوړ کړی دی. بل دی کې چې تاسو ګورئ د ماوس پیډ ده، نو په دې ماوس پیډ کې دلته دی کې بټنې نه ښکاري، هغه بټنې چې کومې دي دوی نه دي ورکړي، نو دا چې څومره دا ښکاري تاسو ته د ټول بټن دی، دی کې تاسو هر ځای چې پریس کوئ بټن کار کوي. بل دی کې که تاسو یو ایرو ګرځوئ نو بس یو ګوته به ګرځوئ او دې سره به ایرو ګرځي. که تاسو وایئ چې موږ دا سکرالینګ کوو لاندې راځو نو بیا به ډبل ګوت چې کله تاسو ډبل ګوتو سره دا بره لاندې بوځئ نو دغه سکرالینګ به تاسو سره کیږي. نو دا د عام چې کوم لپټاپ دا د دې او د هغې ترمنځ دا فرق دی. بل دی کې که تاسو وګورئ په دې میک بک لپټاپ کې نو په دې کې چې کوم د اپل کمپنۍ ده د دې جوړ شوي لپټاپونه، نو په دې کې یو خو دا اسانتیا ورکړې ده چې ماوس پیډ کې بټنې نه دي ورکړي او په اسانۍ سره تاسو په دوه ګوتو سره سکرالینګ هم په اسانۍ سره لاندې بره کولی شئ. بلکې زه د دوه ګوتو په ځای دا ټولې ګوتې دا شانتې کومه چې دا نو هغه تاسو مکمل مینیمایز کولی شئ او سکرین به تاسو ته ټول راځي. دا د دوه او درې ګوتو په ذریعه دا شانتې ټول تاسو کولی شئ. څنګه چې دا ګوتې تاسو راټولې کړئ دا شانتې هغه راټولیږي، بره بوځئ بره ځي، لاندې دا کوئ نو لاندې به ښکته کېږي او دوه ګوتو سره سکرالینګ کېږي. زه دوه ګوتو سره بوځم نو دا پیج بره ښکته سکرالینګ کېږي، او چې کله تاسو یو ګوتو سره ګرځوئ نو ایرو چې کوم دی هغه به ګرځي. دا د دې او د هغې ترمنځ چې کوم ډفرنس و هغه دغه دی. بل هغې کې هم دا د ګوټونو کې چې کوم دا کراس ورکړی سه پیج کلوز کېږي او دلته هم دې کې مای کمپیوټر به تاسو ته نه ښکاري، نو هغه دلته بس په دې کې تاسو د دې ځایونه دلته آپشن چې کوم دي د دې نه هغه کتلی شي. بل دې کې سیسټم معلوموي چې دې کې دا کم سیسټم دی. نو اباوټ دس میک چې کله تاسو پریس کړئ نو دلته به تاسو ته راشي چې دا کوم لپټاپ دی دا میک بک ایر دی او 2015 ماډل دی، کور آی 5 دی، 4 GB په دې کې ریم دی. نو دا شانتې تاسو ټول چې څومره میک اپریټنګ سیسټم دی هغه تاسو ټول دا نه معلومولی شئ. کله چې تاسو سره نور اپډیټس راځي نو هغه به دلته راځي او د دې چې څومره اپلیکیشن یا تاسو ته دلته ښکاري دا ټول د هغه لپټاپونو نه بدلي او دا به تاسو دلته راغلی دلته تاسو ته ښکاري دا اپ سټور. نو د اپ سټور نه تاسو دلته ځان ته ټول سافټویر چې کوم د دې خپل سافټویر یو هغه ډاونلوډ کولی شي، د دې نه راغستلی شي او هغه سافټویر به تاسو سره دې قسم کې راځي. دا چې څومره تاسو ته ښکاري دا ټولې دغه نه راغستل شوي دي او دې کې به د عام چې کوم د وینډو کمپیوټر دی د هغې ان پیج، کورل ډرا، MS آفس هغه به دې کې نه انسټالیږي.